شیخ طیب خوب لیدلی دی او بیا د هغې جواب شیخ صاحب کړی دی ناشنا خوب لیدلی دی نو هغوی دا خوب اورو او بیا د هغې جواب کوو. د شپې روژه به ودومه یو خوب مې ولیدو او بیا دلته راغلم ملګرو له مې څار وي وزیر مولي صاحب هم ناست و نور ملګري ناست وو په امیر ما خو بېګا یو عجیبه خوب لیدلی دی ډېر عجیبه منظر و د الله پیغمبر جناب رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم دی هغوی ما ته بذات خود وایي یاره ستاسو کوم امیر محترم طیب شیخ صاحب زموږ امیر محترم دی یادوله وایي ما دنه یو څو څیزونه وغوښتل وایي ما دنه یو دا وایي چې یاره داسې وکړه دا پاکستان دی دا پاکستان دی خرڅ کا دی پرېږده یا په ما یا په بل باندې وایي هغه ما له وایي چې دا چرې نشي کېدی وایي بیا ورته ما وایي چې دا تنظیم دی کوم دی د دې دا کوم کارکنان دي تنظیم دی ده سره دغسې وکړه دی را خرڅ کا دی پرېږده وایي ما له وایي چې دا چرې نشي کېدی بیا وایي ما وایي چې داسې وکړه دا خپل کور دی دا خپل ځان وایي راله وایي چې سر په سترګو دې تیار یم کور قربانوم ځان قربانوم خو نه پاکستان قربانوم او زه نه خپل تنظیم هغه نه قربانوم. یو خوب راولېږو د یو مولا هغه مولا دا خبره کوله په خوب ما چې ورب الکعبه د کعبې په رب د قسم خورم ما چې دا خوب واورېدو زما په دې جسم باندې ویښته ودرېږي او هغه د مماتي جماعت کې و دا پنجپیریان چې ورته وایي نو وایي چې خوب کې راته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او وایي ما ته زمونږ د امیر خبره وکړه دوی جماعت چې کوم امیر دی وی دا خبره ما ته وکړه چې ستاسو امیر ته ما څلور خبرې وغوښتې چې څلور شي نه ماله راکړه نو دوې ومنلې او دوې ونه منلې امیر صاحب دوه ومنلې او دوه ونه منلې هغه غواړي چې څوک پیغمبر هسې ته وغوښتو اوس والعیاذ بالله دا خبره ګورې بېادبي نقل کول بېادبي نه ده بېادبي را نقل کول بېادبي نه ده دا خبرې موږ پې راضي هم نه یو چې ویې کړو خو بعض خبرې مجبوره به شي د حق راښکاره کولو دپاره به بیانې وی یو ورته د پیغمبر وي چې ما ورته دا ووایي چې دا پاکستان ماله راکړه نو امیر صاحب ورته ووایي چې دا خو نشي کېدی پاکستان زه تاله نشم درکولی دویم وی پیغمبر ورته وایي چې دا خپل تنظیم ماله راکړه وی چې تنظیم خو زه چاله نه ورکوم وی بیا ورته هغه وایي چې خپل بدن او بچي که بدن او مال خو چې دوی ورته دا وایي چې دا دنه قربان دا دنه قربان خو ملک او تنظیم نه دا څه خبره شوه ته یو ملک وې موږ د یو لاک ملکونه به پیغمبر قربانو ته تنظیم وې زر تنظیمونه په کروڑاو تنظیمونه دغه پیغمبر باندې قربان اوس داسې خبره ده لکه دوه خبرې دي کې دننه رالي خبره ما راواغسته دې دپاره چې یعنې په پیغمبر باندې دروغ جوړوه قصې جوړوه څوک درته څه نه وایي اوس دې ځای کې دا په پیغمبر باندې څنګه دروغ دي او د پیغمبر ګستاخي ده پکې بېادبي ده پکې او دویم هغه خپل امیر صاحب به پکې کمزوری ثابت کو لکه مطلب خو د دې بیانونکي دا دی چې زه امیر صاحب له څه کومه یعنې عزت ورکوم د عزت ورکو کو عزت یې وله کم کو کم یې کوله څوک تا ته جواب کې دا وایي چې خاص ستا امیر پیغمبر ته څه وایي چې پاکستان مه چېړه او زما تنظیم مه چېړه زموږ خو دا منشور دی د هر مسلمان صرف زموږ دی نه هر مسلمان چې کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله نو مطلب دا دی چې زه هر څه قربانوم په دې باندې او هغه حدیث تی شو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي لا یؤمن احدکم تاسو کې یو سړی د هغه وخته پورې مسلمان نشي جوړېدی مؤمن نشي جوړېدی تر څو چې ما سره د خپلو بچو سره چې کومه مینه کوي د ښځې سره چې کومه مینه کوي د مال سره والناس اجمعین د ټولو خلکو سره چې کومه مینه کوي چې د هغې نه زیاته مینه ما سره نه یې کړې د مؤمن نشي جوړېدی په دې کې دنه هر څه رالو که نه ملک قوم بچې ښځه مال شهرت هر څه پکې دنه رالو دا ټول به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپو کې قربانې نو هله به تانه کامل مؤمن جوړېږي او یو صحیح معنو سره مسلمان به دنه جوړېږي
په دې خبره کې د چا یعنی چا د تکلیف ورکول مقصد نه دی، خو خبره مې کوله چې یعنی دې قسمه خبرو باندې څوک اعتراض به ونه کړي. خو که ته چېرته دا قرآن راولې کولاوي کې او هم د دین یو مسله ثابته کړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه راولې د هغې نه مسله ثابته کړي، بس دا خلک به درپسې راپاسي. مړه دا پرېږده، دا بدل کړه. لکه څنګه چې اوس دا مشرکان پیغمبر ته څه وایي، دا ایتونه دې څه کړه، دا چې لري څنګه لري کړي دا ایتونه. جواب یې ورکړو ګوره: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي وندي جائز ما لرا چی تبدیلو کم پا دی قرآن کے دخپل زان دا طرفنا دا. اللہ اکبر. گورا دا پیغمبر سرم گورا دا طاقت نشتی چی دی قرآن کی سے تبدیلیو کی، پا وحی کی تبدیلیو کی نشتی دا طاقت دا سر. جگہ چی پیغمبروم دا اللہ بندہ دے، پیغمبر سرے دا اللہ بندہ دے او دا اللہ پا حکم سر بروانی د سنې چې الله منع کوي د هغې نه به منع کېږي، چې د څه ورته وایي هغه به کوي. خدو قیمتي جواب شیخ ابو حسن صاحب له ورکړو، تاسو واورېدو. امید کوو چې دا به ستاسو خوښ شوي. د خپلو ملګرو سره لازمي مخکې شیر کوئ، ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره. موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله.